په لاسونو د ګرمو څادرو جوړولو دپاره د اسود سلامپور سیمه کې د څادرو جوړولو د کاروبار هم د کورونا وایرس د لخوا اغېزمن شوی دی. د کاروبار کوونکي وایي د څادرو کې استعمالیدونکي تار د کورونا وایرس د بندیزونو له کبله په وخت راونه رسېدو چې له کبله یې سږکال ډېرې کمې څادرې جوړې شوي دي. د لاسو جوړ د دې څادرو کاروبار کوونکی قاري شفیع الله په دې اقلا وایي کوم حالت چې رالو په موږ باندې د کورونا وایرس ته وجې د هغې په وجه باندې ټول کاروبارونه بند شو. ورسره زمونږ دا شی چې د دم بند شو، دا کومه وړې مړې دمونه د بهر نه راځي، د چین نه راځي، د استرالیا نه راځي، د کوریا نه راځي. نو د هغې د وجې نه بهر نه هغه د وړې سپلای بنده شوه. چې کله بنده شو نو موږ خو د ګرمۍ په ټایم کې دا سټاک پوره کړي د دوکاندار شري دپاره. نو چونکې وړې موږ ته بنده شوه، کاروبارونه بند شو، نو سټاک هم پوره نه شو. د هغې په وجه باندې د هغې ټول نقصان اوس موږ ته په دې ټایم کې راووتو. سلامپور کلی چې د سوات سرخار منګورې نه د مرغزار په لار په 10 کیلومتره مزل باندې دی. دې کلي کې خواوشا د 15 زور نه زیاتې کړی دي او دا کاروبار کوونکي وایي چې کلي کې د 14,000 نه تر 18,000 پورې خلک دا کار کوي چې شمېره 70% ده. په کړی په لاسو د ګرمۍ څادرې جوړونکي یو هنرمند ډیوه ته وایي زما نوم لیک محمد دی. زه تقریبا 30-35 سال شو چې زه د دې څادرو دا کاروبار کوم او زه تقریبا کله 2 کله 3 خو تقریبا 250 روپۍ باندې یو څادر جوړوم نو ماته 700-750 روپۍ میلاویږي. الو چې زه کار کوم او ناست یم او ډیلي زه کار وچلوم نو بس ماته 750 روپۍ ورځ میلاویږي. چې څونه کم زیات ګلکاري او دای پکې نو عمر قیمت سوای. دوی وایي چې د څادرو کې استعمالیدونکي زیات سامان د چین، کوریا، استرالیا او نورو هیوادونو نه راځي او د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قد کې د زیاتوالي له کبله اوس دا ټول سامان دوی ته ګران میلاویږي چې له کبله یې د څادرو بیې هم ګرانې شوي دي. دوی وایي چې د سلامپور د ګرمو څادرو بیه د 800 روپو نه د 15,000 روپو پورې ده او د وړۍ نه جوړېدونکي د شړو بیه د 100,000 روپو نه زیاته ده. د غیر سرکاري تنظیم سلامپور کاټیج انډسټري مشر حاضرګل وایي چې سلامپور کې په یو کډۍ کې هنرمند یوه ورځ کې تر 6 پورې څادرې جوړوي او دغه رنګ دلته هره ورځ د 15,000 نه تر 14,000 پورې څادرې جوړیږي. خو سږکال د کورونا د بندیزونو له کبله ډېرې کمې څادرې جوړې شوي دي. د سلامپور دا ګرمې څادرې د هیواد د یخو سیمو نه علاوه هغه هیوادونه چې موسم یخ وي ته لیږلی شي او د سلامپور څادرې چې سپکې ګرمې او ښایسته وي په ټوله نړۍ کې خلک ډېرې زیاتې خوښوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سلامپور، سوات.